بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ووټ پروګرام یوستم درسه. تیر ورځ موږ ووټ پروګرام تقریبا تر ډیزاین نو پر رسولای وو. ډیزاین نو خلاصه کړی وکړه. په دې ځای کې کوم مشکل نشته. نو زه به دا نورمال حالت درته وښیم. اوس راځو لیاوټ ته. لیاوټ څه کار کوي؟ مساوي ارنډي قوس شروع دومره لیکنه مو لیکله. دا مې قوس بند کوي انټر مې کو. ښه دا لیکنه مې ولیکله. له وروسته اوس راځو دا لیکنه چې ولیکله په کومه صفحه کې؟ دا مې اول درته ویلي و چې تاسو باید یو شی جوړوئ. څو شیان باید نظر کې ونیسئ. درې چې له فایل مې نونم نه فایل ته بتلو، له فایل څخه وروسته پرنټ ته کله چې رالو اول په کومه صفحه کې شی جوړوئ؟ اورینټیشن یې کومه یې او مارجین یې څومره حاشیه. اوس دا شیان په لیاوټ منو کې هم لرو. اول چې د مارجین حاشیه څومره نارمالي مثال نیرو ته انتخاب کې ګورو څومره خط په یوه صفحه کې جای سو، او که چېرته نارمل ورته انتخاب کې بیا څه کم جای کې. بل اورینټیشن یې کوم رقم یې؟ پورټریټ لنډسکیپ انتخاب کړو به ټول لنډسکیپ شي، او که پورټریټ انتخاب کړو بیرته پورټریټ. له پرنټ نه ګوري څه رقم یې لیسي. یوه صفحه ته نه هم کولی شي مثال پورټریټ نورې څه رقم یې لنډسکیپ وي. بیا مابین کې مثال داسې ورته ترتیبول. یا وروسته د صفحې سایز ده. په کوم سایز کې د کتاب د لیکلې لیټر یې لیږلي مثال یا مثال 3 4 5 کومه یوه صفحه یې ضرورت چې دا A4 زیاته استفاده کړي. A4 اوس ګوره دا درې شیان څنګه سو؟ عملی سو برابر سول. خو اوس راځو کالم لرو. کالم چې د مثال 1 کالم دا اوس خط څو کالمو کې لیکلی؟ یو کالم کې 2 کالم ورته انتخاب کړو، څو کالمو کې 2 کالم، او که 3 کالم ورته انتخاب کړو بیا 3 کالمو کې راځي. خو که دلته لیفت کالم ورته انتخاب کړو دا چپ طرف ته به کم وي، ښي طرف ته به زیات شي، او که لیفت رایټ ورته انتخاب کړو ښي طرف ته به کم شي، چپ طرف ته به زیات شي. سره خلاص. او که بیرته 1 کالم ورته انتخاب کړو یو کالم. اوس زه راځم په دې کالمو کې د شعر په پښتو زه لیکم د احمدشاه بابا شعرونه. سایز دا مې ولیکل شعرونه. نو دته یو څه سایز هم راټون چې مثال په دومره سایز کې دی بولډ دی او هم دی سنټر مابین کې، او پونټ ورته دلون سي د کوم یو بهیج دی تر سایزو بهیج ولی ناراضي تیتر دا په دغه پونټ سره دی. اوس لاندې راځو دته انټر کومه. کله چې زه مثال شعر یو شعر زده خپله ژبه هم کله خپله زه به یې ولیکم. سایسو خپله دا خو شعر نه ده متل ده. خپله ژبه هم کلا ده هم مثال دومره یې ولیکل. اوس که غواړې چې دا یو باید ځان ته یې که نه بیا به مجبوره ده چې به فاصله ورکوې. فاصله دې ورته ولیک هم کلا ده هم بلا ده. داسې یو شعر ولیکل سکون ولیکل. خو دا طریقه څنګه ده؟ غلطه ده. کومه طریقه به تاسو استفاده کوئ؟ کالم به استفاده کوئ. خو کالم به له کوم ځای استفاده کوئ؟ دلته چې کالم ته راسل دې ځای به نه ورته انتخاب چې 2 کالم 1 کالم. صحیح سو. دلته ټوله صفحه درته سره کوي کالم کوي. اوس که 2 کالم باندې کلیک وکړم دا هم څنګه کو دې خواته راوړو. خو دا باید له ځایه ونه ګوري. نو راځه دا ورته انتخاب کړه چې دا بیرته چپ طرف ته راوله. کرسر کلم چې چپ طرف ته راوست له وروسته راسه کالم ته راسه مور کالم چې کلیک وکړو اول چې د 1 2 3 دا خو اول که نه ول. اوس لکه غواړې چې له 3 څخه د زیات فکر دی بیا به دلته نمبر وکړي مثال څومره 2 کالم یې فکر دی. اوس به دا ټوله صفحه څو کې 2 کالمه کې. خو تور تاسې نه ما ته 2 کالمه فکر دی. خو څنګه فکر دی چې چیرې دلته چې مثال تر مابین څنګه خط هم راوله داسې لاین. صحیح سو. دا خط را فاصله څومره یې وي ته دلته ګوره لاین سپیسینګ ورته اضافه کولی شي. دلته ګوره فاصلې ته ګورې 2 جګ څخه اضافه کوي اجازه ده. او دلته اپلای ټول اوس څه شی ورته انتخاب دی؟ هول ډاکومنټ په ټولو صفحو څنګه کوي؟ اپلای کوي. او که چېرته دس پوینټ فارورډ ورته انتخاب کړم یعنې کوم ځای کې چې ما کلیک کړی له هغو نه لاندې دا اپلای کړه. صحیح سو. اوس مې دا ورته انتخاب کوو دا هم ورته اوکې کوي. اوس ګوره دغه باندې کار ودرلود نه. اوس به تاسو څنګه وکړئ؟ مخ اوس انګلیسي لیکم مساوي R&D. صحیح سو. مساوي R&D لیکم قوس شروع یو کالم ختم فکر د انټر کا. دا اوس ګوره شکل سره تواصل کنه چل خو څنګه دا تواصل ډیر غټ دی کنه. نو دې سایز به څورته کوښنه کم تر څو معلوم شي دا یو شی. اوس غواړئ دا کالم خو ډاکس اوس غواړئ دا بل کالم ته هم ولیکئ دې کالم ته. نو دې کالم ته تر یو پورې نسې لیکلی چې دا کالم دی ختم کړی نه وي کړی. خو څو طریقې لري چې ورته ځي. بریکس ته به راسې بریک ته وروسته دلته موږ ګوره کالم لرو. کالم باندې کلیک وکړو بل کالم ته ولاړ نه. اوس دلته هم ورته ولیکئ چې مساوي R&D. زه به دا سایز د څو ورته کم کم
راځم ورته لیکم چې مساوي ارنډي قوي شروع څو کلمې فکر دی یو کلمې انټر کا دا لیکنه خو بیا غټه سودا به دلته به بیرته ورته کم په دغه اندازه اوس ګوره هغه د شیل په شکل سره څو که نه څو تاسو یې پښتو ولیکئ تر څو لاس ته راسي اوس بیا دا خو تر دې جه خشیر سو اوس غواړې چې له دې نه وروسته بیا څه راکړم چې یو کلم شي ګوره زه دلته کلیک کوم له دې نه وروسته بیا یو کلم چې د احمدشاه بابا په اړه معلومات لیکم بیا به کلم ته راځي ون کلم به نه انتخابوې مور کلم ته به راسي ون کلم ورته انتخاب کړه دلته بیا ورته راسي دس پوینټ فارورډ دس پوینټ فارورډ ته ورته انتخاب کړلو له وروسته وکې کړه کله چې وکې کړو اوس ګوره بیا راځم مساوي ارنډي ولیکه قوس شروع قوس بند دا مې چې ولیکل د دې سایز به مومنټ کې ورته کم کم چې څومره شي د 12 سایز 12 انټر یې کړه کله چې انټر کړو ګوره بیا معلومات راغلو که رانغلو سم په دغه شکل سره له دې لاندې بیا غواړه چې دوه کلمه کې بیا به لیاوټ ته راځي لیاوټ ته سره لی کالم څخه وروسته دوه کلم ورته انتخاب کړه اندازه یې څومره یې تر مابین د خط مثال بیا دس پوینټ فارورډ ته انتخاب کړه دس پوینټ فارورډ داسې ورته انتخاب کړه له وروسته وکې کړه وکې دا څو کلم وسو دوه کلم وسو مساوي ارنډي قوس شروع د یو خط کامه د یو کلم یو خط راته ولیکه کنټرول ونیسه شیفت ونیسه انټر پریس کړه به هم بل کلم دا شارکټ د ګورې شارکټ به بیا وایي صحیح سو بیا مثال دلته ورته لیکم چې مساوي ارنډي قوس شروع یو کلم دومره خط کرده انټر که ګور را وستو که را نه وستو نه دې راوستلې ولې کوم ځای دلته هم دا بله کامه ورسره اضافه کړې انټر که ګوره خط راته ولیکو که ونه لیکو له دې غواړې چې بیا څه راکړي یو باید مثال راغلی دې غواړې بیا چې معلومات ورکړي بیا به کلم مور کلم سره ون کلم او دا هم ورته وکې کړه خو بیا یې ټول کړو بېرته کنټرول زاید کړه ګوره څنګه چالو سو څه شی کلیک نه دلته موږ ګوره چې ورته انتخاب کړه هول ډاکومنټ ورته انتخاب کړه دس پوینټ فارورډ ورته انتخاب کړئ د وروسته وکې کړه اوس ګوره کوم تغیرات راغلل نه مساوي ارنډي قوس شروع مثال یو کلم ختم یې فکر انټر کړه ګوره برابر راغله سر هم خلاصو په دې کې فقط ما د هغه مثال درکړو د کتاب چې څنګه کتاب ورکړي اوس دا بیرته ټول انتخابوم او دا سره کړم که ون کلم که ټول مکمل ډیلیټوم بیا وروسته بریکس ته راځو پیج یوه صفحه راته اضافه کړه خو دا سیکشن درته اضافه کوي صحیح سو له یو وروسته کالم له یوه کالم څخه بل کالم ته لکه دا اوس درته کار کړو مخته صحیح سو او ټکس راپینګ موږ کله چې مساوي ارنډي قوس لیکم قوس شروع مثال یو پاراګراف خط لیکم اوس غواړم چې دا خط چې دا مات کړم انټر پریس که خط یې مات کړو که یې مات نه کړو نو که غواړې چې دا خط له دغو له اپشن نه مات کړې بریکس ته به راسې کلیک وکړه ګوره خط درته مات کړو که یې مات نه کړو له یو وروسته دلته نیکسټ پیج لرو یعنې بسته بریکس ده لکه په انزت کې مې چې درلودو ګورئ دلته پیج بریک که نه نو دا هم دغه شکل سره ده که غواړئ چې مثال دا خط چې دی مثال راته ماتې کړه په کوم ځای کې دې ځای کې دا کوم بر خط چې ده دا د دغو صفحه کې نور دی لاندې لیاوټ څخه وروسته راځه نیکسټ پیج باندې کلیک وکړه ګوره هغه یې راته مات کړو که یې مات نه کړو سر هم خلاصېږي له هغه وروسته دلته راځو چې شته کنټینیو لرو کنټینیو یعنې سیکشن راته ورکړه هیډروپټر کې په یاد دي که نه دی په یاد هغه تم چې مونوګراف ته مثال د خبرې اول صفحې ته بیا عدد نه ورکاو نور اوس هم سر خلاصو اوس ګوره دلته په لاین نمبر کې بیا درته کاروم صحیح سو سیکشن له یو وروسته راځو دلته په بریکس کې دلته ایون پیج څه رقم که ما ته صفحې اضافه که اوس په څومره صفحه کې یم اوله کې که چېرته دلته بریکس ته راسم ایوان ورته انتخاب که نو ما ته به جفت صفحې اضافه کړي څومې صفحې ته مې بوځي دومې ته مې بوځي دوهمه کومه راځي خو جفت دوهمه پسې راځي که اوس کلیک وکړم بیا څلرمې ته مې بوځي ولې جفت ده خو که بیا کلیک وکړم شپږمې ته خو که اوډ کلیک کړم څلرمه صفحه کې یم څو ته ولاړ شي پنځمې ته اضافه کوي په څلرم پسې څو راځي پنځمه راځي خو که بیا کلیک وکړم ومې ته به راسي ګورئ دغه ځای کې درته ښکاري خو دلته تاق صفحې درته اضافه کوي که اوس کلیک کړم نمې ته به ولاړ شي خو اوسه ده نور نه ولې ور دغه تاق به اضافه کړي نو اوسه څه رقم ورسره بریکس ورسه اوس ګوره دا څومره صفحه کې زه ولاړ یم ته په اومه صفحه کې نه صفحې دي په اومه را به سم اخر صفحې ته په نمه صفحه کې یم که نه نه صفحې په نمه کې ولاړ یم اوس که چېرته غواړم چې تاق صفحې ور اضافه کړم تاق اولد باندې کلیک څومې صفحې ته به ولاړ شي لسمې ته نو ولې لسمه جفت راځي که تاق یوه لسمې ته به ولاړ شي تاق او جفت هم سر خلاص تاق لیک نه اضافه کوي جفت خالی سر هم خلاص انشاءالله
بیرته راځو دلته لاین ته راځو په بریک کې دا خبره وي کنټینیو ته وروسته بیا ورکړو لاین راځو زه مثال لیکم مساوي ارنډي قوس شروع قوس بند انټر که دا معلومات مې ولیکل صحیح سو یا راځم دا صفحه بیخي بندومه یوه نوې صفحه اخلم مثلا راځم اوس ته نوې صفحه مې واخیسته اوس ورته لیکم مساوي ارنډي قوس شروع قوس بند دا لیکنه مې لیکله دا لیکنه مې چې ولیکله اوس دغه یو دوه درې حساب لري که نه لري نه لري موږ دلته له بلوډ څخه استفاده کولی نمبرینګ څخه که نه دلته چېرته کلیک وکړو پاراګراف ته یې ورکوي نو که غواړې چې هر یو خط ته یې ورکړي بیا بلې اوټ ته راځي اوټ ته څه راغلی نو دلته موږ لاین نمبر لرو نمبر باندې کلیک وکړه نن بیخي دې نه کنټینیو ورته کلیک ګوره هر یو ته یې ورکړو که یې ورنه کړو یو دوه درې ټول اوس انټر وکړه داسې انټر لاندې پسې وګرځي نوې صفحه که سل عدد لیکي که سل انټر وکړي دغسې پسې درته رسوي تر اخره پورې صحیح سو نو دا بېرته ورته د سره کړم که کنټرول ځای دی که بېرته راځو نمبر ته څه راغلی دلته ریسټارټ ایچ پیج تر هرې صفحې ته چې رسېږي هغلته نمبر له څونه شروع کولی یو درس دو درس ګوره بلې صفحې ته کته څنګه سو دلته له سره شو بېرته راځم دا کنټرول زیډ کوم بېرته به خپل حالت ته راولم کنټرول وای نو دا بیا ټول انتخابوم کله چې ټول انتخاب سو وروسته نمبرینګ ته راځو دلته ریسټارټ ایچ سیکشن لرو دا څه کار کوي که دا ورته انتخاب وي اوس هر څومره مثال بلې صفحې ته زه ولاړ سم هم دا شروع ده که نه ده شروع خو که زه دلته بریکس ته راسم دلته یو سیکشن واخلم سیکشن اوس دلته څونه شروع سو یعنې دا کتاب څو برخه کو دوه برخې کو اوس هم سر خلاص ده سیکشن یو کتاب څو برخې درته کوي سیدان ګورې هغه کلم چې هډرپټر کې دې مې سم سر در خلاص کړی ده هغه بېرته که چېرته مثال تاسو نه یې کتلی هغه بیا وګورئ صحیح سو نو دا هم بېرته سره کوم مکمل کنټرول ځای ټ کومه بېرته راځم دا ختم لیکلی بیا ټول انتخاب کړي انتخاب څخه وروسته لاین نمبر ته راځو دلته لیکلی چې سپورټس فور کرنټ پاراګراف دا څه کار کوي اوس که چېرته موږ راځو مثال دې ته هر یو ته چې ورکوو لاین نمبر ورکوو که نه خو ته وایې چې دغه یو کوم پاراګراف کې ستاسو کلیک کړی دې ته یې مه ورکوه راځه دلته راسه دا ورته فعاله کړه ګوره داسې دې باندې کلیک وکړو اوس ټولو پاراګرافو ته نمبر ورکړو که ورنه کړو کوم پاراګراف کې ستا کلیک کړی هغونه نمبر څنګه کړو لرې کړو اول نه یې غواړې چې لرې کې کلیک وکړه وروسته راځه فقط په دې باندې کلیک وکړه اول نه یې هم څنګه کړو لیکې ته یې ورکړلو او خو په کومه کې چې کلیک کړی هغه ته یې ورنه یو به ستا پاراګراف ته یې نه ورکوي لیکې ته یې نه ورکوي صحیح شو نور ټول ترکیه کوم ته چې مثال د تا نه یو خواته هغه نه ورکوي سره خلاصېږي که نه خلاصېږي له هغه وروسته دلته هایپنیشن لرو هایپنیشن څه کار کوي اوس ګورې موږ په دغو ځای کې لیکنې لرو که نه زه راځم مثال دلته یو بل لغات ورسره جایي که نه زه ورته لیکم مثال افغانستان مې ورته ولیکو دا که پوره جای نه سي خو دلته نیم جایږي که نه جایږي نو که غواړې چې دا کوم لغات چې ده دا مثال چې څومره جایږي هغومره دې پورته جای سي او څومره نه جایږي هغه دې لاندې راسي نو بیا به له هایپنیشن استفاده کوو اوس دا خو یو څه درته جایږي که نه جایږي تاسو به دا انتخاب کوئ هایپنیشن باندې کلیک وکړئ اول اټومیټیکل چې ورته انتخاب ګوره ای اف یې ورپورته کړو که ورپورته نه کړو اوس ګوره دغه د ډش علامه یې ورکړله یعنې دا معنا ورکوي چې دا اپ نه ده د نور لغت چیرې ده لاندې طرف ته بېرته کنټرول زیډ که ورته زه په خپله خوښه ورکوم څنګه خپله خوښه منول ته به راسې اوس ګوره دوی چیرې ورکوو له اف څخه وروسته ورته نه دلته فقط کلیک وکړه له اش نه وروسته ورکوو اوس ګوره له اش نه وروسته یې ورکړو که ورنه سره هم خلاصېږي بل راځو د پاراګرافو تر منځ فاصله چې کمپیوټر هم برق خلاص کړو اوس د لیفت طرف د چپ طرف نه څومره فاصله او رایټ طرف نه څومره فاصله ګوره هغه ورکولی شي ښي طرف نه بیفور مثال راځه ګوره اوس د پاراګرافو تر منځ فاصله ور زیاته کړه که نه او افټر وروسته ګوره دومره فاصله ورکوي دا نور خو انشاءالله ویلي ول په دې خو مشکل نشته ارنج دا بیخي ډېر کار کړی خو اوس تاسو بیا دا نورماله حالت څنګه راولئ دا غیر منظم کړی تاسو به هم مینو ته راسئ کلیل آر فارمټ باندې کلیک وکړئ بېرته به نورماله حالت ته راسئ تر دې خو مشکل نشته انشاءالله نو کمپیوټر ګل نشي نن ورځې باسته چې شی ولې اوټ سبا به ریفرنس مینو وایي چې د چې شی مربوط کېږي د مونوګراف که چېرته تاسو د فهرست کېږي تاسو یو مونوګراف پیدا کړئ نو ډېر کار به وکړي تر دې سوال پوښتنه نه لرئ انشاءالله